د پخوا زمانې د یو ملک کیسه ده. په دې ملک به یو بوډا بادشاهي کوله. د دې بادشاه یو زوی و چې د هغه نوم فرید و. د فرید شوق و چې روزانه به ځنګل ته تله او د مرغو ښکار به کولو. او دغسې یو ورځ فرید د ښکار دپاره ځنګل ته تللی و چې اچانک یو اوسې سره د دوو بچیو ولیده او فرید بغیر څه سوچه هغه اوسې وویشته. اوسې مړه خو نه شوه خو زخمی شوه او په ځمکه پرېوته. خو اچانک د فرید مخې ته یو غټ جن راووتل. زه د دې ځنګل بادشاه یم او ته ډېر ظالم انسان یې. ډېر غټ ظلم دې وکړ او تا زه داسې نه پرېږدم. تا له به زه داسې سزا درکوم چې ټول عمر به یې یاد ساتې. او دې نه پس هغه جن د فرید نه د خپل جادو په طاقت سره یو خر جوړ کړي او ورته ووایي چې دا ستا سزا ده. څو پورې چې دا اوسې جوړه شوې نه وي ته به دغسې خر وي. او اوس اوسې په ځنګل کې د خپلو دریو بچو سره زخمی پرته وي او فرید د خر په شکل کې خفه ولاړ وي. د ځنګل سره په خوا کې یو کلی وي چې په هغه کې دوه د تره زامن چې د یو نوم کمال وي او د بل نوم جمال وي. کمال غریب هم وي او لالچي هم وي او ټول ورځ په کلي کې امونه خرڅوي. امونه راغلل، امونه لاړل، امونه واخلئ، امونه خواږه خواږه امونه واخلئ، امونه. خو جمال داسې نه وي. غریب وي خو ډېر ښه انسان وي. جمال په کلي کې د یو سیټ نه قرض پیسې اخیستې وي او په هغې باندې فصل کرلی وي. خو سیټ په جمال پسې د پیسو دپاره هر وخت بدماشان رالیږي. بل طرف ته د بادشاه زوی فرید چې ناوخته کی او محل ته را نشي نو بادشاه سره غم شي. تاسو یو څو کسان ولیږئ چې د فرید خبر واخلي چې څه شو، ولې ناوخته شو. ما سره ډېر غم دی. او دغسې د بادشاه یو دوه کسان کلی په کلی وګرځي خو د فرید هیڅ خبر نه وي. او دې دواړه د فرید پسې د ځنګل طرف ته روان شي. یو ساعت پس خر چې کله دوی وویني نو وی پیژني چې دا زما پلار ما پسې رالیږلی دي. او خر ډېر ټوپونه ووهي خو دې دواړه هغه یو عام خر ګڼي. او تر ماښام پورې چې دوی ته فرید میلاو نشي نو دوی واپس د محل طرف ته روان شي. خو فرید چې د خر په شکل کې دی هغه هم دوی پسې په مزه شاته روان وي. او دغسې دوی محل ته ورسي او بادشاه ته ټوله کیسه بیان کی چې مونږ کلی په کلی وګرځېدو، ځنګل ته هم لاړو خو د فرید هیڅ خبر نشته. او بادشاه هم ډېر پریشانه شي خو اچانک یې په خر نظر پریوزي او د دوی نه تپوس وکړي چې دا خر کم ځای و. دې دواړه بادشاه ته ټوله کیسه وکړي چې دغسې دا خر مونږ پسې د ځنګل نه را روان دی او مونږ یې ډېر تنګ کړي یو. بادشاه حکم وکړي چې دا خر د دې ځای نه په وهلو وشړي. او دغسې یو څو کسان خر په وهلو د ځنګل طرف ته واپس وشړي. بل طرف ته په سبا باندې کمال په کلي کې امونه خرڅوي چې یو کس ورته اواز وکړي. لکه کمال دی خوا ده شه، یو خبره درته کومه مړه، ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ستا د فایدې خبره ده. داسې وې زما د فایدې خبره ده، یا خو راته زر وایه. خبره دا ده چې ته ټوله ورځ کوڅه په کوڅه ګرځې، یو ام خرڅې، کله ټول خر شي کله نه شي. نو زما یو ملګری دی خو هغه په هغه بل کلي کې اوسېږي، د هغه د امونو دوکان دی، که هغه له تللی شي هغه به دغه دا ټول امونه روزانه اخلي. کمال ډېر خوشحاله شي خو دا دواړه کلي د یو بل نه ډېر لرې وي او په منځ کې هغه ځنګل هم راځي. په سبا باندې کمال د ځان سره ښه ډېر امونه واخلي او هغه بل کلي ته روان شي. په ځنګل کې په لار تیریږي چې خر کمال وویني نو په منډه کمال لا راشي. کمال له ډېر غوسه ورشي، هغه سوچ وکړي چې خر امونو دپاره په ما پسې را روان دی. او دغسې کمال مخکې او خر د ده پسې شاته روان وي. لږ ساعت پس دوی هغه بل کلي ته ورسي. کمال د دکاندار سره میلاو شي، هغه ترې ټول امونه واخلي. کمال ډېر خوشحاله شي او په خوشحالۍ کور ته روان شي.
لږ ساعت پس چې کمال کور ته راورسي او شاته وګوري نو خر هم په کمال پسې پټ پټ راغلی وي. خو اول خو کمال ډیر غوسه شي خو بیا سوچ وکړي هلکه د دې خر خو مالک هسې نشته، ځان سره به یې وساتم. دا کلی ډېر لرې دی چې روزانه په خپل مزل کوم، نو په دې خر باندې به ځم. او دې نه پس په روزانه کمال په خر باندې امونه به یې بل کلي ته وړل او هلته به یې خرڅول. بل طرف ته په جمال پسې سیټ بدماشان بیا رالیږلي وو. یاره جمال یو 10 ورځې ټیم راکې، زما فصل تیار دی، یو څو ورځې پس پې خرڅومه، تاسو له به خپلې پیسې واپس کوم. او بل طرف ته چې څو ورځې تېرې شوې او فرید پیدا نه شو، باچا ډیر پریشانه شو او وزیرانو ته یې حکم وکړه چې اعلان وکړي چې چا زما زوی پیدا کړو چې هغه څومره انعام غواړي هغه له به زه ورکوم. او بل طرف ته به کمال په خر باندې ډیر ظلمونه کول، کار به یې ته هم ډیر اخیسته، خوراک به یې هم نه ورکول او ډیر زیات به یې وهل. زه ورشه لاړشه بهروزه، ما سره د خوراک څه نشته، چې څه خورې بس بار ګرځه او خوره، ما پرېږده. خر چې بهر راووته نو ډیر اوږی شوی و او د جمال په فصل یې نظر پرېوته او دې نه پس خر د جمال ټول فصل اخوري او څه خراب شي. سحر چې جمال راوځي او خپل فصل ته وګوري نو ډیر خفه شي او په ژړا شي. یا خدای دا شو، یا خدای زما دا فصل چا خراب کو، اوس پس کیږي زبا غسیټ له پیسې د کوم ځای نه ورکوم. جمال دغه جړاګانې کوي چې په دې کې هغه خر راشي او جمال سره خوا کې ودرېږي او ځمکې له خپه وخي او بیا خر په جړا شي او ځنګل طرف ته په مزه مزه روان شي. جمال چې دا وویني نو پوه شي چې دا خر ضرور په څه مصیبت کې دی او دی هم په خر پسې ځنګل طرف ته روان شي. خر مخکې وي او جمال ورپسې وي. لږ ساعت پس خر جمال هغه اوسې لبوزي کم چې د ده نه لګېدلې وه. جمال چې وګوري نو اوسې زخمی پرته وي. جمال پوه شي چې خر زه د اوسې د مدد کولو دپاره راوستی یم. جمال په منډه منډه کور ته لاړ شي، د کور نه کپړه او پټې راوړي او اوسې لا په زخم باندې پټې ولګوي او دې کې اچانک هغه جن بیا راشي. جن بابا تاسو څوک یې؟ تاسو مونږ ته څه وایې؟ مونږ خو سم نه دي کړی، مونږ ته څه مه وایې. هېرېږه ما، زه درته سم نه وایم، دا ټوله کیسه به درته اوس دا خر وکړي. او دې نه پس هغه جن واپس د خر نه فرید جوړ کړي. دا ستا سزا به بیا دپاره داسې ظلمونه کړي، که د دې مدد دې اوس نه وي کړی نو ټول عمر به دغسې خر ګرځېدې. او دې نه پس هغه جن غیب شي. جمال چې د هر څه وویني نو ډیر حیران شي او فرید جمال ته ټوله کیسه بیان کی. فرید جمال ته ووایي چې زما پلار څه به زما ډیر غم وي، اول زموږ محل ته ځو بیا به نورې خبرې کوو. او فرید جمال د ځان سره د محل طرف ته روان کی. بل طرف ته کمال ته د بادشاه اعلان رسیدلی وي. هلکه کماله ډېرې ورځې وشوې، د بادشاه زوی به مړ شوي وي، داسې به وکړم چې زړې شان کپړې به وګورم، بادشاه له به یوسم، ورته به ویم چې دا ماته په ځنګل کې ملو شوي دي، دا ستا د زوی دي، څه لږ ډېر انعام خو به راکړي که نه. او دغسې کمال په دې پلین سره د بادشاه محل ته لاړ شي. کمال بادشاه ته ووایي چې دا کپړې ماته په ځنګل کې ملاو شوي دي او داسې ښکاري چې دا ستا د زوی دي، نو ستاسو زوی مړ شوی دی خو ما ستاسو ته د ستا د زوی خبر درکه، نو ماله د دې دپاره څه انعام هم راکه. او په دې کې جمال او فرید هم راشي. بادشاه چې خپل زوی ژوندی وویني نو ډیر حیرانه او خوشحاله شي او بیا فرید خپل پلار بادشاه ته د کمال ټوله کیسه بیان کی چې ده به په ما څومره ظلمونه کول. بادشاه چې دا ټوله کیسه واوري نو ډیر غوسه شي او حکم وکړي چې کمال له هم هغسې وهل ورکړي څنګه چې دې زما زوی له ورکړي وه. کمال الټه ځوړند کی او ښه سم یې ووهي او بادشاه د جمال نه ډیر خوشحاله شي. جمال له ډیرې پیسې او مال او دولت ورکړي. جمال په هغې کې د سیټ قرض هم خلاص کی او ځان له ډیره ځمکه هم واخلي. او دغسې جمال له د هغه د صبر او د ښه نیت صله ملاو شي
او کمال له د خپل لالچ سزا میلاو شي.